ومې نه نیسي چې ځان در باندې رایلا کړمه ایسته څه وایم هم ایسته څه پر تا مو شوته یم ته به هم راسره تللی وم ایسته څه دېسته که دغه دونې غټ سرجن دی باره پر تا مو شوته یم ایسته څه وایم ایسته ځان راچوم هلکه پر تا مشلمه در باندې مشلمه وم باره به ورسه ژوند وکړه زه د ژوند بېزاره یم زه ځان راچوم نو ته څه ما ته لاندې ولاړ ایسته یا بالا زه ځان راچوم بسته بالا نه غواړم وروره ژوند څه بېزاره یم وروره مشکل دې څه شی دی مشکل دې ووایه خو خبره چې ده پر څه لیونی څه وایه تاسو چې هر څه وایاست هغه ووایاست اوس دا ستاسو خبرې پر ما یوه ذره تاثیر نه کوي که ته او که دا ټوله راسي ولا کوم دغو نیمه کې په کیسه کې یم زه بالا ځان راچوم ومې نه نیسي چې ځان در باندې رایلا کړمه ایسته څه وایم هم ایسته څه پر تا مو شوته یم ته به هم راسره تللی وم ایسته څه دېسته که دغه دونې غټ سرجن دی باره پر تا مو شوته یم ایسته څه وایم ایسته ځان راچوم هلکه پر تا مشلمه در باندې مشلمه وم باره به ورسه ژوند وکړه زه د ژوند بېزاره یم زه ځان راچوم نو ته څه ما ته لاندې ولاړ ایسته توبه مې ده دا څنګه خلک یاست په دغه ته مې هم نه پرېږدئ زه ژوند وکړم ځان راچوم هم مې نه پرېږدئ زه وکړم چې ستاسې د لاسه ایسته څه وایم ایسته څه نه مې خوښېږي دا ژوند نه مې تاسو خوښېږي نه مې دا ژوند خوښ دی ایسته څه بالا اوس به زه د وخته مړ لا وای دا څو زما وخت را ضایع کوي ایسته څه ایسته ته خو راته چې سره خلاص کړو ځان ولې راچه چې شي سمه ده صحیح دی زه ځان په یوه شرط د جزا نه راچوم تاسو ما رئیس جمهور کړئ زه رئیس جمهور شولم بیا صحیح دی بیا ځان نه راچوم او وروره دا لیونی دی دی اوس رئیس جمهوري غواړي اوس به ورسره ومنو اوس بله چاره نه لري چې راتاسو بالا بیا دی پیژې کار یې پیژې اوس ورباندې وژغورو باندې چې راتاسو بالا خیر مشکل راته جوړ کړي یا څه مشکل جوړوي وروره ښه سمه ده منو یې باچا م راتاسو داسې په دې قناعت کوئ چې زه ستاسې باچا یم بالا منو یې وره تاسو صحیح سو رئیس جمهور شولې راځه زه به باچا یم قناعت سره کوو راتاسه ښه تاسې دا قناعت کوئ چې زه بالا ستاسې باچا یم صحیح دی اوس خو بیخي ځان راچوم اوس خو بیخي ځان نه پرېږدم هغه په دې خاطر چې تاسې یو لیونی خپل باچا کوئ نو بالا خو نو دغه کیسه ده دارلم رښتا ویلي دي د لیوني څه مه غواړئ مې ورکوئ دغه دی نو ملک زما په ټوله ملک کې تاسې وګورئ چې بې ګله ځای پیدا کړي ټوله ښار مې په ګلانو کرلی دی او سږ کال به زه په دې ولس سره د دې ولس سره به ډېر ښه وکړم وزیره او وزیرو بله جناب وزیر قدردان مهربان شهنشاه جهان سرتاسري سرجهان ستاسو په خدمت کې وزیر شهنشاه حاضر دی ډېره زیاته مننه تارې متار وزیره ما د یو شي دپاره راغوښتی د یو څو خبرو دپاره سږ کال غواړم چې د دې خلکو سره زه ډېر ښه وکړم بله علي جناب امر کوئ څه خدمت کولی سو تارې متار وزیره زه نن یو نوی امر صادروم ورسه بندیخانې ته ټوله بندیان دغه کسور ته وایي کبي خوشي کبي غم خوشي ټوله خوشي که تک دین ادین ځه امر پر ځای کېږي جناب علي جناب علي ټول بندیان خوشي شول ستاسو د امر مطابق ډېر ښه مننه تارې متار وزیره دا بابا څوک دی تارې متار وزیره تیرا وغواړه بابا دلته راسه جناب علي دا د بندیانو د جملې څخه یو بوډا بندي دی
دا راوغواړه. بابا دې خواته راځه. راځه الله دې راوله بابا. خو د داس ګاډۍ به مې در استولې وای. څونه په ځنډ راغلې. داسې که چې کړی وای باچا صاحب ډېر احسان به جما نه دی وای. وای داسې ومه لکه ته او داسې بسې لکه دا زه. ته سپین ږیری سبا به زه هم دغسې یمه بابا. بابا د څونې وخت څخه بندي یې بابا؟ باچا صاحب زه د هغه رئیس بندي یم چې ستا پلار باچا و او ته ډېر مهربانه یې. ستا قربان سم، ته ډېر مهربانه یې چې تا ګرده بندیان یې لا کړله، په هغه کې یو زه هم ومه. الله دې کامیابه لره، ګرد عمر دې الله باچا ولره چې زه در خپلو بچیانو کور ته ورسېږم. تارې ماتار وزیره، تا زه ولې نه خبرولمه چې زما د پلار د وختو یو بندي هم دلې سته او دی خو زما د پلار د لاس آخري نشانه ده. نو دی زه څنګه پرېږدمه؟ زما پلار خو ولاړی، دغه یو بندي را پاته دی، دی هم زه ایله کړمه، دی زه نسم ایله کولی. تارې ماتار وزیره، ورسه دی به بېرته بندي کې. بابا دا ګل بویوه په بندي خانه کې زما د خوا. باچا دا زما د ګل د بویېدو وخت نه دی. داسې نشي کېدلی. تارې ماتاره دی، ژر ما د مخه ایسته کړه. بله جناب ځئ باچا ورحمېږه را باندې. پلاره نن بیا ستا یاد تازه سو. پر دا چوکۍ چې زه ناست یم ستا پر چوکۍ، نن مې ستا د لاس آخري نشانه بیا ولیدله او هغه مې بېرته بندي کوي. تارې ماتاره زه در روان یم.